قانون زما د پاره دی په دې څه کار نشته قانون زما د پاره دی په دې څه کار نشته قانون د په جیب کې دی د جج بل لار نشته په مونږ سادهګانو کې بل داسې هوښیار نشته مونږ واړه شیخ چلیان یو او بس دی بهلول بچی دی ته ووایه دا څوک دی یا ګټون لکه مقل سړی چې موټر سایکل چلوي او ته د هغه نه څوک کمقلي ویا واشاته چې پسې ناسي نو خبره داسې ده چې دا سټیج چې دی کنه دا داسې چې د دې شاته څوک ناسي نو داسې لکه په موټر سایکل چې شاته ناسي نو د دې شاته کېناستل هم مناسب نه وي ځکه چې بیا هغه خلک په دې معامله کې دلچسپي نه اخلي بیا خپلې خبرې کوي نو چې خپلې خبرې کوي نو هغه مقصد فوت شي ما په یو نیشنل اسلامي کالج کې یو 13 کاله سبق ښودلی دی او یو 4 کاله پکې سټوډنټ پاتې وه خو دا انټرنیشنل اسلامي کالج مې ولیدو په بونیر کې او دا ستاسو خوشبختي ده چې انټرنیشنل اسلامي کالج د سره دی خو په هغه اسلامي کالج کې به چې کله بجلی لاړه نو په 40 سکنډه کې دننه به جنریټر آن کېدو نو تاسو دلته دا کار شروع کړئ چې په 40 سکنډه کې دننه خپل جنریټر آن کوئ د هغې وجه دا ده چې وخت د ټولو نه قیمتي شی دی ښه جي په دنیا کې د ټولو نه قیمتي شی وخت دی چې څوک د وخت قدر وکړي نو هغه خلک ترقي کوي دا زمونږ ځوان کل چې دی دا زمونږ ښایسته بچي چې دي دا زمونږ د راتلونکي وخت امید دی په دې کې ساینسدانان هم ناست دي په دې کې ډاکټران او انجینران او پروفیسران هم ناست دي په دې کې ډېر لوی خلک ناست دي دا خلک چې دي په دوی مونږ کار کوو مونږ انویسټمنټ په دوی کوو دوی چې لګیا دي کم محنت کوي د دوی پلاران چې کم محنت کوي یا دا ادارې چې کم د انټرنیشنل اسلامي کالج غوندې اداره چې دا هغه په بونیر غوندې ځای کې دومره جدید رنګ راوړی دی او دومره ترقي یافته رنګ راوړی دی نو دا زموږ دپاره خوشبختي ده د دې نه فایده اوچتول غواړي او زه تاسو ته مبارکي در کوم خاص کر سالک صاحب ته مبارکي ورکوم چې دومره ښایسته مشاعره او دومره ښایسته شاعران یې راټول کړي نو زه په خبرو کې وخت نه ضایع کوم خبرې شاکر صاحب ډېرې ښې کړې وې نو د هغې نه پس د خبرو ضرورت نشته زه به درته یو څو شعرونه ووایم ټیک ده اجازت دی دا خزانې خو شټې زما دي دا خزانې خو شټې زما دي ولې دا سترګې پټې زما دي دا خزانې خو چټې زما دي ولې دا سترګې پټې زما دي او د روپو سټې ستا کور ته لاړې د روپو سټې ستا کور ته لاړې ګټې زما دي مټې زما دي د روپو سټې ستا کور ته لاړې ګټې زما دي مټې زما دي او تا بادېږې زه بربادېږم تا بادېږې زه بربادېږم غنم تا یوړل بټې زما دي بټې وربشو ته وایي تا بادېږې زه بربادېږم غنم تا یوړل بټې زما دي او سپورې نهرې دا لوږې تندې سپورې نهرې دا لوږې تندې سترګې راوتې بټې زما دي او زړه مې راډک شو اخر مجبور شوم زړه مې راډک شو اخر مجبور شوم خبرې ځکه رټې زما دي زړه مې راډک شو اخر مجبور شوم خبرې ځکه رټې زما دي او لوی اباسین کې زما دا برخه لوی اباسین کې زما دا برخه اوبه تابوت له خټې زما دي لوی اباسین کې زما دا برخه اوبه تابوت له خټې زما دي دا خزانې خو چټې زما دي ولې دا سترګې پټې زما دي د بل غزل څه شعرونه دي فاصلې زیاتې دي د ځمکې او اسمان ترمنځه فاصلې زیاتې دي د ځمکې او اسمان ترمنځه لا مزل ډېر ښکاري زما او د جانان ترمنځه فاصلې زیاتې دي د ځمکې او اسمان ترمنځه
لا مزل ډیر ښکاری زما او د جانان ترمنځه. مهرباني. فاصلې زیاتې دي د ځمکې او اسمان ترمنځه. لا مزل ډیر ښکاری زما او د جانان ترمنځه. مننه جی. او ستا د لیدو امکان د ډیرو جړېدو نه پس وي. ستا د لیدو امکان د ډیرو جړېدو نه پس وي. دغه تمیز دی د سوکړې او د باران ترمنځه. مننه جی. ستا د لیدو امکان د ډیرو جړېدو نه پس وي. دغه تمیز دی د سوکړې او د باران ترمنځه. او په ځان کې تا وینم پتا کې راته ځان ښکاره شي. په ځان کې تا وینم پتا کې راته ځان ښکاره شي. او تر یم همیشه ستا او د ځان ترمنځه. په ځان کې تا وینم پتا کې راته ځان ښکاره شي. او تر یم همیشه ستا او د ځان ترمنځه. او د وصال جشن دی د زړونو ټنګ ټکور اورمه. د وصال جشن دی د زړونو ټنګ ټکور اورمه. اوښ کې رڼې بلیږي چراغان ترمنځه. د وصال جشن دی د زړونو ټنګ ټکور اورمه. اوښ کې رڼې بلیږي چراغان ترمنځه. او چې د یقین او د ګمان په دوه ډچي ولاړ دي. چې د یقین او د ګمان په دوه ډچي ولاړ وي. دوی زوړن شوي دي د شک او د ایمان ترمنځه. او دا سرکشي او خودسری نافرمانی او جهل. دا سرکشي او خودسری نافرمانی او جهل اشتراک ډیر دی د انسان او د شیطان ترمنځه. مننه جی. مننه. او یو د الله مني او بل د تش الله منله. یو د الله مني او بل د تش الله منله. نخ ښکار دي د کافر او مسلمان ترمنځه. او خاکی د خاک سره نسبت نوري د نور سره. خاکی د خاک سره نسبت نوري د نور سره. څه فرق شته د فرښتو او د انسان ترمنځه. او د ښکلاګانو اباسین را نه چاپېره تاو دی. د ښکلاګانو اباسین را نه چاپېره تاو دی. په ششو پنج کې یم ګیر ولاړ حیران ترمنځه. فاصلې زیاتې دي د ځمکې او اسمان ترمنځه. لا مزل ډیر ښکاري زما او د جانان ترمنځه. یو نظم دی درته وایم او داسې نیم دی. یو قسط به درته ووایم نیمګړی غوندې نظم دی. بس څه دي چې سب په در غریبي وه ستاسو نه قربان ده. ښه جي. دا ستاسو توجه به ډېره غواړم. ته ووایه دا څوک دی. د دې نظم نوم دی ته ووایه دا څوک دی. نو چې تاسو یې پېژنئ نو ما ته به ووایئ چې دا څوک دی. نه بو دی نه بلا ده. داسې جرنلیسټک غوندې نظم دی. نه بو دی نه بلا ده او نه دیو دی نه پیری دی. نه بو دی نه بلا ده او نه دیو دی نه پیری دی. وختونه تېرېږي لکه سم لیونی سپی دی. ته ووایه دا څوک دی. موږ واړه شودګان یو دی په ټولو کې هوښیار دی. موږ واړه شودګان یو دی په ټولو کې هوښیار دی. موږ ټول د ده بچي یو. موږ ټول د ده بچي کېږو. دی خاص زمونږ پلار دی. تاویږي د خوراک نه بس پرنګ لکه خامار دی. په شان د مداري دی او ولس یې میلوګی دی. ته ووایه دا څوک دی. نه بو دی نه بلا ده او نه دیو دی نه پیری دی. ته ووایه دا څوک دی. قانون زما د پاره دی په ده یې څه کار نشته. قانون زما د پاره دی په ده یې څه کار نشته. قانون د ده په جیب کې دی د جج بله لار نشته. په مونږ سادهګانو کې بل داسې هوښیار نشته. مونږ واړه شیخ چلیان یو او بس دی بهلول بچی دی. ته ووایه دا څوک دی. پلاټونه دي کورونه مارکیټونه کارخانې دي. پلاټونه دي کورونه مارکیټونه کارخانې دي. د ده سینماګانې دي اډې دي او پلازې دي. او
بل پسې دی چې د ښځې لور او خور انګور او زوی په نوم قاطع دي قارون غوندې په خپلو خزانو باندې ژوندی دی ته ووایه دا څوک دی نه بو دی نه بلا ده ورو به پېژنئ چې څوک دي دا ډېر دي نه بو دی نه بلا ده او نه دیو دی نه پیری دی ته ووایه دا څوک دی وختونه ته یریږي لکه سم لیونی سپی دی ته ووایه دا څوک دی یورپ او امریکا کې ویمې شته او روزګار نشته علاج یې په کروڑونو بیماري او بیمار نشته ټول بوج په خزانه دی حساب نشته دی شمار نشته په تېرو مرو ښکاري چې په شان لکه زلمی دی ته ووایه دا څوک دی